په بنو کې پر پښتنو لاریون کوونکو مرګونی برید په بنو کې پاکستاني ځواکونو پر لاریون کوونکو ډزې کړې دي چې په ترڅ کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. منظور پښتین د پاکستاني پوځ پر ضد وسلې پورته کولو ته اړ شوی دی. دا چې پاکستاني پوځ ولې پر لاریون کوونکو برید کړی دی، د برید په اړه تازه جزئیات څه دي، بشپړ حال را سره په همدغه روان ویډیو کې کتلی شئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. پښتین پر سوله ییز پرلط شوي برید بشري جنایت دی او پر ضد یې ټوله پښتونخوا کې اعتراضونه کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل ایکس پاڼه دغه برید د پاکستان د پوځ کار بللی او لیکلي دي دا له پښتنو سره انتهایی ظلم او د دغه قوم سره ښکاره دښمني ده. هغه وړاندې لیکلي چې د ترهګرۍ پر ضد په سوله ییزو لاریونونو او پرلطونو بریدونه د ولسواکۍ سره په ټکر کې چاره ده او دا ګوتڅنډنه هم کړې ده چې دوی به د دغسې ظلمونو پر ضد په ټوله پښتونخوا کې پراخ لاریونونه وکړي. د پاکستان په پارلمان کې پخوانی سناتور او سیاستوال افراسیاب خټک هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په بنو کې د سولې پر ستر لاریون په ډزو کې سره حکومت وښوده چې هغوی په خپله د ترهګرۍ ملاتړي دي. د پښتونخوا خلکو له تېرو 5 کلونو راهیسې د ترهګرۍ پر ضد لاریونونه کوي او په خپلو سیمو کې د امن او امان غوښتنه کوي. او همدارنګه دې ته ورته د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پښتونخوا په بنو کې پر لاریونوالو د پاکستان د پوځ ډزې غندي او زیاتوي دا عمل ښیي چې دولت د امن پر ځای د ترهګرۍ سره ولاړ دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بل ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.